السلام علیکم ورحمت الله. دا ګوره خطرناکه دروازه ده ښه. دلته یو کور ته راغلی یم، دا کلیپ مې وکته ښکاري درته. هغه چوپړۍ ته راغلی او غږ مې پورته کړی و تاسو ته. ما چې دا حاجي صاحب په ماشومانو سره هغه مخکې یخ هم و او په دې چوپړیو کې اوسېده او هوا څومره یخه به وه، ماشومان مې بیچارهګان د یخ نه رپېدل ټوله ورځ. هغه قهرمانانو چې موږ سره په زموږ دغه غږ ته لبیک ویلې او رامټې بډ وهلې چې د حاجي صاحب د چوپړۍ نه به سره خلاصوو. څه صحیح مو کړ دې خوا ګورئ. لله الحمد. همیش لپاره موږ وایو چې موږ به هېوادوالو ته اساسي او بنیادي کارونه کوو. هغه زموږ دغه هدف وي. دا دی دا ښایسته کوټه شوه، ښه پخه کوټه، منځ کې ښایسته تشناب دی، ورسره یې دا چې ښه شوه اشپزخانه. دا اوس کار روان دی، پلستر شوی دی او انشاءالله نور به هم کېږي. راغلو کونړ ته او حاجي صاحب چې دی د کونړ دی. نو دا کارونه څرنګه کېږي؟ دا خو څه د هوا نه کېږي که نه، دا همدغه تاسو هستئ چې مټې بډ وهئ او ووایئ چې موږ د خیر کارونو کې تاسو سره یو ځای یو. دغه اوس که ته هم غواړې د ویډیو چې زما وینې، که اوس دې نه کېږي اول خو دا ویډیو شریکه که در څو پورې هغه جاري صدقه کې ته هم راشي او هغه ورونه چې وس کېږي دغه لینک نه دی، دا لینک چې درته ښکاري په دغه لینک کې چې ته کله کلیک کې تا ته یو آپشن درکوي 15 10 20 10 څومره چې ستا وس او توان وي او په دغه هېوادوالو دی لکه د حاجي صاحب چې دې چوپړۍ کې اوسېده او دا سکرین کې دې طرف ته تاسو ته ښکاري او یو خیمه غوندې وه، ماشومان او یا خو د حاجي صاحب غوندې ډېر داسې کورنۍ دي چې هغې په همداسې خیمو کې ژوند کوي. په 2025 کال کې هغه اوس هم خیمه کې ژوند کوي. هغه د اوبو نه محرومه دی، برق نه محرومه دی، هېڅ شی هم نه وي. نو که دا اوس غواړې د دغه خلکو لاسنیوی وکړې، فقط دې لینک کې ځان ثبت کړه، ستا د حساب نه به لاس شل څومره چې وس وي هغه به راځي د قمر اکاونټ ته. قمر به بیا هېوادوالو ته داسې کورونه جوړوي، همداسې څاګانې به وباسي، مساجد به جوړوي چې کوم ځای کې ضرورت دی او کوم ځای کې تر ټولو زیات مجبوریت وي هغلته به ځان رسوي، که هغه په کونړ کې، که هغه په فاریاب کې او که هغه په هلمند، قندهار، روزګان یا پروان کې. انشاءالله زموږ ټیم تعهد کړی تر څو پورې امانتونه خپل اهل ته وسپارو او د قیامت په ورځ هم الله تعالی ته جګه غاړه جواب ورکړو. راځئ په دې کاروان کې موږ سره یو ځای شي. زموږ ټیم لله الحمد ټول ماشاءالله ځوانان دي، ټول تکړه دي او مټې بډ وهلي تر څو پورې هغه خپل وس او توان دې هېوادوالو ته یو څه وکړي. خو دا د تاسو د همکارۍ او مرستې نه بغیر نه کېږي. دا اوس چې ما وینې د امتحان په شکل دغه یو میاشت کې ځان ثبت کړه تر څو پورې په دې د خیر کاروان کې موږ سره یو ځای شي او باوري یم چې جنت کې به انشاءالله موږ او تاسو ټول سره یو ځای یو. الصدقة رد البلا او همدارنګه صدقې د رد د بلاو دي، صدقې چې هغه بلاګانې چې زما او ستا په اولاد، زما او ستا په مال راځي الله تعالی به یې دفع کوي، الله تعالی به یې له منځه وړي.